احمد شبریم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ نن په دوحې کې بیا خبرې پیل شوې. دا خبرې تېره پنجشنبې شروع شوې وې خو د روژې له رارسېدو سره ځنډنې شوې وې. د شاهین په وینا نننۍ خبرې تر دې راڅرخي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او نورو هیوادو ته له افغانستانه ګواښ نه وي متوجه. له طالبانو سره د بیا خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانانو ته د سولې او هوسایي هیله وکړه. زلمي خلیلزاد پرون په ټویټر کې ولیکل چې هیلهمند دی افغانان په دې میاشت کې فکر وکړي او بل وبخښي او د سولې او د شخړو د پای ته رسېدو لپاره بیا ژمنه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه چې په قطر کې د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا دې خبرو ته هیله منه ده. د سولې عالی شورا د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي کومې چې کولی شي د افغانستان د دولت او د طالبانو د تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابره کړي. په قطر کې وروستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ موږ هیلهمن یو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره هم زمینه سازي وشي. تېره پنجشنبې چې امریکایي پلاوي شپږم دور خبرې له طالبانو سره پیل کړې، زلمي خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په 4 برخو کې باید توافق وسي چې له یو بل سره تړلي دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له ترهګرو سره د مبارزې تضمین، د بین الافغاني خبرو پیلېدل او د شخړو کمیدل چې اوربند ته لاره پرانیزي. د خلیلزاد په وینا تر هغه وخته چې په دې ټولو برخو کې موافقه نه وي سوې، هیڅ شی به نهایي نسی. د ابراهام لینکن په نوم ستره امریکایي بیړۍ چې الوتکې لېږدوي فارس خلیج ته استول شوې. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې امریکایي استخباراتي چارواکو په سیمه کې امریکایي ځواکونو ته د ایران د ګواښونو اطلاعات ورکړل. سی بي اس تلویزیون څرګندوي چې د دغو اطلاعاتو یوه برخه اسرائیل متحد ایالاتونو ته ورکړې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه هم لیکي چې دا معلومات بې ساري جزئیات لري. د امریکا د سی بي اس ټلویزیون په باور دا اطلاعات د دې په اړه دي چې ایران د فارس خلیج او یمن په اوبو کې پر امریکایي بیړیو بریدونه کوي. همداراز غواړي په عراق او سوریه کې امریکایي پلي ځواکونه په نښه کړي. دا ټلویزیون د څو امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي یاد شوي څرګندوي چې د دې معلوماتو له مخې خطر جدي او وضعیت بیړنی دی. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون پر ټویټر ولیکل ایران به پر امریکایي ځواکونو یا امریکایي ګټو د هر راز برید مسؤل وي. پاتریک شانهن زیاته کړه د ایران له رژیم غواړي چې له هر راز پارونکي هڅې لاس واخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي فارس خلیج ته د ابراهام لینکلن بیړۍ لیږل د ایران لپاره یو ښکاره پیغام لري. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا ویان کیوان خسروي بیا ویلي دا لري ښکاري چې د امریکا پوځ د ایراني ځواکونو د ځواک آزموینې ته زړه ښه کړي. د اسرائیل او غزې ترمنځ حالات ترینګلي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په غونډه کې له غزې د اسرائیل په لور د توغندیو ویشتل په کلکو ټکیو وخندل او پر دواړو لوریو یې غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د څو ورځو په ترڅ کې د شخړو پر مهال دواړو لوریو ته تر 10 ډیر کسان وژل شوي. دا کور د اسرائیل په اسقلان سیمه کې دی. دا د فاتحې اعلان دی. د همدې کور څښتن د فلسطیني یاغیانو د توغندي په برید کې وژل شوی دی. له شنبې را په دې خوا له غزې د اسرائیل په جنوب کې د اسقلان او سیدیروت پر لور لږ تر لږه 600 توغندي ویشتل شوي چې لږ تر لږه 4 اسرائیلیان یې وژلي دي. اسرائیلي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې توغندیو 150 په هوا کې شنډ کړي دي. ما خپل ماشومان په غېږ کې کلک نیولي وو. ما د هندارو د ماتېدو غږ واورېد. پوه سوم چې توغندي موږ ته نږدې لګېدلې دي. اسرائیلي الوتکو بیا پر غزې درنه بمباري کړې ده. د دې بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 22 فلسطینیان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. په میانمار کې د رویټرز اژانس 2 خبريالان وروسته له څه باندې 14 میاشتو نن له زندانه خوشي شول. دوی د 2018 کال په سپتمبر کې د روهینګیا مسلمانانو د ستونزو راپور چمتو کاوه چې ونیول شول او محکمې د رسمي اسنادو د افشا کېدو په تور په 2 کاله بند محکوم کړل.
33 کلن والون او 28 کلن کیواسوی او نن د ینګون ښار له انسین زندانه خوشی شول. د میانمار جمهوریت ریاست تر 2.5 ډیر زندانیان خوشی کړل چې دوه هم پکې دوی وو. د دې خبرې اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوالو ډېرې هڅې وکړې. د میانمار محکمې دوی د دولتي راز د افشا کېدو په تور تیر کال په 2 کاله بند محکوم کړي وو. دا دوه خبرې اعلان د 2019 کال په دسمبر کې هغه وخت ونیول شول چې دوی د روهینګیا د 10 مسلمانانو د وژلو د پیښې تحقیقي راپور جوړاوه. په راخین ولایت کې د ملګرو ملتونو په وینا د میانمار د پوځي عملیاتو له امله چې 2019 کال په اگست کې پیل شوي د روهینګیا مسلمانانو تر 2,10,000 ډیر کسان بنگلاديش ته مهاجر شوي. فیلانو د تایلند د پاچا د تاج ایښودلو د مراسمو په سبا یعنی نن پاچا ته درناوی وکړ. نور په دې راپور کې. دا فیلان نن په بانکاک کې د سلطنتي ماڼۍ مخته راغونډ شوي. فیلانو د پاچا وزیر الان کارن د عکس مخته د درناوي لپاره ګونډه ووهله. د تایلند ملي سرود هم وغږېده. سپین فیل د تایلند د سلطنتي واکمنۍ سپېڅلی سمبول دی او تر 1919 کال پورې له دې فیله د تایلند په بیرغ کې د یو سمبول په توګه کار اخیستل کېده. د تایلند د نوي پاچا د تاج ایښودلو مراسم د شنبې په ورځ پیل شوي و چې د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېدل او پاچا وزیر الان کارن د تایلند له ملکې سره د خلکو مخې ته راووت. مننه چې تر دې د مراسم لوي. دا خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې azadiراdio.org ترڅنګ د فیسبوک له لارې خپرو. په مخه مو شه.